په بلخ ولایت کې د بخاردیګ په یوې کارخونه کې چې له سلو ډېر کسان په کار بوخت وو، د بازار د نشتوالي له امله یې اوس د کارګرو شمېر 15 تنو ته راښکته کړی. تولید کوونکي وایي چې بهرنۍ توکو واردولو یې بازار سوړ کړی. د په مزار شریف ښار کې د بخاردیګ د تولید یوه فابریکه ده چې په بازار کې د بهرنیو توکو شتون او د کورنیو تولیداتو د پلورلو لپاره د بازار د نشتوالي له امله د رکود په حالت کې ده. په دغه فابریکه کې پخوا کابو 100 کسان کار کاوه، خو اوس یوازې 15 کارکوونکي لري. د دې فابریکې مالک په بازار کې د بخاردیګ د پلور لپاره د بازار له نشتوالي اندېښنه کوي او همدارنګه د افغانستان اسلامي امارات له مسؤلانو غواړي ترڅو هیواد ته د بهرنیو توکو د واردولو په برخه کې غور وکړي. خواست ما از دیگر سرمایه‌دارا و دیگر تجارا این است که همه قسم زمینه کار مساعد بسازن به دیگر جوانا. برای ما خوب شده دیگه که هم از قسم کارم دیگه غریبی و کل چیزام اینمی بر ما خیلی خوب شده. که د دې فابریکې مالک وایي دغه فابریکه په بلخ ولایت کې د 10,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې او د دوی تولیدات د هیواد ولایتونو ترڅنګ بهر ته هم صادریږي. کیفیتش خیلی بالا نسبت در جنس‌های پاکستانی و چینایی خیلی کیفیت بالا رو داره و کشورهای آسیای میانه فعلا از اونها از زیادتر استفاده میکنه، مورد استفاده مردم قرار میگیره. په همدې حال کې د فابریکې یو شمېر کارګران وایي د تولیدي او صنعتي فابریکو ملاتړ کولی شي خلکو ته په ځانګړې توګه د ځوانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. خواست ما از دولت است که این تو سکتورها را مورد حمایت خود قرار بده. خو په ورته وخت کې د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین ډاډ ورکوي چې د تولیدي شرکتونو لپاره د مناسبو فرصتونو د رامنځته کولو لپاره هڅې لري. ویل وړ ده چې په بلخ ولایت کې څه باندې 200 تولیدي کارخونې په بېلابېلو برخو کې فعالیت لري.